بسم الله الرحمن الرحیم. څو حلقه‌ای ارومات، یعنی بنزین کړای منګه په دوه ډوله باندې یو بل سره نښلولی شو. بنزین کړای په دوه طریقو باندې موږ کولی شو چې بنزین کړای یو بل سره وصل کړو. نو دا مثلا دا بنزین دی، بنزین کړای منګه په دوه ډولو باندې یو بل سره وصلولی شو. یو ته موږ خطي یو او بل ته موږ زاویه‌ای یو. خطي ته په انګلیسي کې لینیر وایي او زاویې ته موږ انګولر یو. نو اوسه پورې موږ کړای چې دا زاویوي خطي نښلولې ده، دواړه یو بل سره خطي نښلولې دي. اوس درېیمه چې زه وصلومه نو زه زاویه ورکوم، مستقیما نه ځمه بلکې داسې ځمه. دې ته موږ انګولر یو. چې دې ته موږ چې انګولر یو، نو دا پاس مرکب چې دا زما سره د انتراسین دی، انتراسین، او دا لاندې مرکب ما سره د پیننترین دی. پاس ما سره انتراسین دی، لاندې پیننترین دی، او دا دواړه ما سره څه دی لکانو، که پیننترین دی او که ما سره پیننترین دی او که انتراسین دی، دواړه ارومیټیک دي. نو که موږ انتراسین واخلو که پیننترین واخلو نو 1 2 3 4 5 6 9 نو 9 الکترون پیر دواړه لري، 9 الکترون پیر دواړه لري. او د تاکو الکترونو جوړې لري، د الکترونو تاکي جوړې لري، د الکترونو تاکي جوړې لري. 8 پیرز of الکترون لري، 8 پیرز. ابل تاک ته ونه خلې چې ځان له چې دوه لګان 8 پیرز of الکترون لري. او ختیم دی، صحیح ده. نو دا که انتراسین دی او که پیننترین دی، دا دواړه څه دي؟ دا ارومیټیک دي، ارومیټیک دي. دې کې څو حلقې یو ځای شوي دي، صحیح ده. او څنګه زه اربیټالونه تاسو ته وښیم، صحیح ده. نو بنزین کې هم بنزین کې موږ سره پی اربیټال نو یو پی اربیټال صحیح ده. دلته پی اربیټال مسلسل دی کنه، الکترون اورز دلته پی اربیټال ټول پی اربیټال نو موږ سره دي. په دې کې مثلا که دوه بنزین کړی زه وصل کړم، دې نه ما سره راځي نفتالین، دې نه ما سره راځي څه نفتالین. نو نفتالین ما سره څو جوړې تاکو جوړې د الکترونو لري، ما سره 8 پیر لري. د پای الکترونز صحیح ده. نو 15 جوړې شوې، 15 خو تاک دغه دی که نه، دویمه کرایټیریا موږ سره د پای الکترونو باید تاکي جوړي موږ سره. نو 15 نمبر خو تاک دی یا لس پای الکترون دی. او ان قیمت دلته موږ وضع کړی دی 2 لس پای الکترون چې دا حقل نمبر دی، حق الکترون دی. د نفتالین دپاره موږ 2 ریزونانس سرحدي فرعونونه لیکلی شو، 2 او دواړه یو شان دي، دواړه څه دي موږ سره یو شان دي. او دا سرحدي فرعونونه کې 2 طریقې موږ هلکانو اختیارولی شو. یو کې دا چې د یوې کړۍ چې کومه بنزین کړۍ چې کومه پوره ده د هغې الکترون وخوځئ او یا پرله پسې الکترون وخوځئ. نو دواړو طریقو همغه 2 سټرکچرې څه کې جوړېږي. نو موږ سره دا د نفتالین یو جوړښت دی، صحیح ده لکانو. د نفتالین چې دی ما سره دا یو جوړښت دی. که دا الکترون زه دلته شفټ کړم، دا به دلته بوځو
او دا به دلته بوځو. صحیح ده. نو همدغه الکترون چې ما شفټ کړل نو یو ما یې دلته یو راغی، یو دلته راغی، یو دلته شو الکترون جوړه. صحیح ده. او پخواني چې کوم موږ سره په خپل حال پاتې شو. نو دې کې ما چې کوم کړه چې پوره وه که نه، مثلا دا ا کړه چې ده دا ما سره پوره وه، نو د هغې ما الکترون جوړه شفټ کړه دې بلې کړۍ ته. صحیح ده. او ریزونانس سرحدي فارمول دوه دانې ما سره چې شو جوړ شو. نو دا دواړه یو شان دي. ولې؟ په دې کې ا کړه مثلا دلته بي کړۍ ده، بي کړۍ کې شپږ الکترون نو، ا کړۍ کې شپږ الکترون نو. اوس دلته په بي کړۍ کې شپږ الکترون شو او ا کړۍ کې شپږ الکترون نه شو. نو دا دواړه سیم دي. یعنې دو کړو کې یو کړۍ کې ما سره خامخا شپږ الکترون راځي. صحیح. نو دې دا دواړه ریزونانس شکلونه دا یو شان دي په نفتالین کې. بل نفتالین چې دی جامد دی لکانو، او بنزین مو مخکې ویلو چې هغه شی دی هغه مایع ده. او د نفتالین ویل کېدو ټکي اتیا دی. نو دې کې ما د یوازې د یوې کړۍ الکترون چې دی هغه ما شفټ کړی. که زه پرله پسې چې دی الکترون شفټینګ وکړم، صحیح ده، نو دې ته موږ کانټینیوس شفټینګ یو یا کانټینیوس اورلیپینګ یو. اورلیپینګ خو خیر د دواړو کې کانټینیوس شوی دی، خو دې ته موږ کانټینیوس شفټینګ یو چې یو بانډ همداسې مسلسل توګه باندې د ټولو کړۍ چې کوم بانډونه دي هغه شی کې سنګل ډبل ډبل سنګل ته واړي. نو دې کې زه مسلسل شفټینګ کوم هلکانو. څنګه چې دا دلته اړوم، صحیح ده، او دا دلته اړوم، دا دلته شفټ کېږي، دا دلته شفټ کېږي، او دا چې دی دلته شفټ کېږي. نو موږ سره به جوړښت داسې شي. نو موږ سره داسې جوړښت موږ سره شو. یو مسلسل شفټینګ دی، یا د یو کړۍ شفټینګ دی. او که موږ پی اربیټالونه ونیسو هلکانو د نفتالین، نو پی اربیټالونه د مسلسل دي. نو یو الکتروسټیټیک پوټینشل دی د نفتالین چې هغې نه دا معلومېږي چې الکترون کلاوډ چې دی ما سره ټوله کړه کې دی. او بل شکل کې ما سره په همدې کې دا درته ښیي چې پی اربیټالونه چې دی ما سره په پرله پسې راغلي دي او هغې اورلیپینګ کړی دی او خطي دی. نو انترسین هم دا خطي دی. څلور ریزونانس جوړښتونه ولیکلی شو یا سرحدي فارمولونه ولیکلی شو. په دې کې څلور ریزونانسي جوړښتونو کې دوه جوړښتونه داسې دي چې هغه دوه بنزین کړۍ لري، او دا ښودل شوي دي په سور رنګ باندې. او پیننترین چې دی هغه موږ زاویې توګه باندې بنزین کړۍ وصل کړي دي انګولر باندې، او موږ سره پیننترین راکړی دی. او انترسین او پیننترین دواړه چې دی و جوړې الکترون لري، 14 الکترون لري. خو پیننترین کې دا دی چې 15 جوړو کې په 15 سرحدي فارمولونو کې 3 کې 2 بنزین کړی دي، او په یو جوړښت کې یو 15 جوړښتونو کې په 3 سرحدي فارمولونو کې 2 بنزین کړی دي، او په یو سرحدي فارمول کې 3 بنزین کړی دي، او په یو جوړښت کې چې دی هغې کې یوازې یو بنزین کړی ده. څومره چې بنزین کړی زیات یې عمر به سټیبل وي. نو که موږ د هیدرواتومات واخلو نو به بنزین چې دی دا به ډېر او داسې فعالیت زیاتېږي موږ سره. نو ټول فعال چې انترسین دی، بیا فیننترین دی، بیا نفتالین دی، بیا اخر کې بنزین دی. ټول ډېر ثابت چې دی بنزین یا ډېر اروماتیک خاصیت بنزین لري، بیا نفتالین، بیا فیننترین، بیا انترسین. کم انترسین لري، بیا هغې نه کم فیننترین، نفتالین، بنزین.